نو قدرمن ډاکټر صاحب غوښتنه مې دا ده چې ستا انتخاب په ټوله زندګي کې داسې که هدف یې اصلي ځان ته وټاکه چې آخرت مې هدف دی خو دنیا مې آخرت ته رسوي خپله دنیا به داسې انجاموم چې په آخرت کې کامیابه یم د دنیا انجامېدل دا دی چې ته به خپله زندګي داسې جوړه دا کم مسؤلیت چې په غاړه کې لوېدلی دی کسب نه دا فکر به نه کوې چې ما یو کسب حاصل داسې فکر وکړه چې زما په غاړه کې یو دروند مسؤلیت ولوېدی دا ته چې کوم کمال ته رسېدلی د دغه مظلوم ملت مسلمان ملت په بیت المال باندې د دوی په پیسو باندې د دوی په تکالیفو باندې د دې نظام په مشکلاتو باندې دې هدف ته رسېدلی ستا په غاړه کې یو دروند بار در ولوېدي د نو مسؤلیت په شکل باندې د هغه خپلې چارې د خپله ډاکټري تنظیم کړي